د عامې روغتیا ریاست د بررسۍ ټیم لخوا په ګرشک ولسوالۍ کې تر وخت تېر درمل وسوځول سوه. نن چهارشنبه د هلمند ولایت عامې روغتیا رئیس ډاکټر سید احمد سید په هدایت د قوانینو بررسۍ مدیریت له لورې د ګرشک ولسوالۍ په ډي ایچ روغتون کې د ښار د درملتونونو څخه راټول سوي تر وخت تېر درمل وسوځول سوه. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند ولایت په مرکز لښکرګاه ښار او ولسوالیو کې په یو شمېر درملتونونو کې تر وخت تېر درمل موجود وه چې د عامې روغتیا ریاست له لورې وسوځول سوه. په کندهار ولایت کې د سنو فارما د درمل جوړولو فابریکه تولید ته نږدې سوې ده. دغه فابریکه په هرو 8 ساعتونو کې د شاوخوا 2 میلیونه ټابلیټونو، 1 میلیون کپسولونو او 100,000 بوتلونو شربتو د تولید ظرفیت لري چې 800 تنو ته به په مستقیم ډول او شاوخوا د 2000 تنو ته به پکښې په غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره سي. چارواکي وایي په هرات ولایت کې 15 تنه داعش وسلوال وژل سوي دي. امنیتي چارواکي وایي د هرات ښار 12مه ناحیه کې استخباراتي ځواکونو د وسلوالو پر یو پټنځای عملیات ترسره کړي چې په پایله کې 15 تنه وسلوال وژل سوي دي. د ترانسپورت هوایي چلند وزارت وایي چې د افغانستان د فضا څخه د الوتنې په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. یاد وزارت زیاته کړې چې په 24 ساعتونو کې د افغانستان له فضا څخه 100 الوتنې ترسره کیږي، خو څو میاشتې مخکې دغه شمیر ډیر ټیټ و. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال په کابل کې د پاکستان سفارت له شارج دافیر عبدالرحمن نظامانی سره د افغان کډوالو په اړه کتلې. چارواکي وایي په دې کتنه کې د کډوالو پر وضعیت، سوداګریزو او اقتصادي اړیکو پر پراختیا او سیاسي برخو کې خبرې سوي دي. د پکتیا ډنډ پټان ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني سرتیرو ترمنځ نښته سوې ده. د پکتیا ډنډ پټان ولسوالۍ اړوند پر ډیورنډ فرضي کرښه خرلاچي دروازه کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته سوې او کابو یو ساعت یې دوام کړی دی. ځایي سرچینو رسنیو ته ویلي لومړی پاکستاني ځواکونو پر افغان مسافرو ډزې کړي او وروسته افغان سرتیرو پر ځوابي ډزو لاس پورې کړی دی.